السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې روغ جوړ یې او درې ستوري چینل مو هم سبسکرایب کړئ. ملګرو، هر یو کس غواړي چې دغه مسج د محفوظ ساتل شي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ، دغه مسج به اوس 10 سکنډه بعد د دې ځای نه غایب شي، مطلب نه به شي لیدل. او هغه کس چې دا زه لیږمه هغه سره هم صرف او صرف 10 سکنډه وخت دی چې دا مسج وګوري، هغې نه بعد به دا غیبېږي. که تاسو هم غواړئ چې داسې مسج تاسو هم چاته ولېږلی شي، نو هغې دپاره راځئ دا ویډیو مکمله ګورو. نو راشئ تاسو میسنجر ته. میسنجر کې تاسو راشئ، بیا کوم کس چې غواړي هغه ته میسج وکړئ، نو هماغه باندې کلیک وکړئ، بیا راشئ د آی بټن باندې کلیک وکړئ، هغې نه بعد راشئ ګو ټو سیکرټ میسج. دلته راشئ که تاسو هر څه لیکل غواړئ، زه وایم هاو ار یو، بیا راشئ دا ګنټې باندې کلیک وکړئ او دې نه بعد ورته سکندونه وښایي، وخت چې څومره وخت بعد دا غایب شي. زه ورته وایم چې 10 سکنډه بعد دا د دې ځای نه ورک شي، یعنې غایب نه شي. او هغه کس چې دا میسج لاړ شي هغه سره هم صرف 10 سکنډه وخت دی چې دا میسج وګوري، هغې نه بعد د هغه نه هم داسې غایبېږي لکه څنګه چې زما نه داسې غایب شو. که تاسو وغواړئ اوس بل میسج ورته ولېږئ، په دې کې تاسو وخت هم بدلولی شئ، څومره وخت بعد، 1 منټ بعد، 15 منټه، 10 منټه، 30 منټه، 6 ګنټې یا 1 ورځ. او که تاسو غواړئ چې بیخي دې دا غایب نه شي، نو هغه اف کړئ. اوس غواړم چې دا د 15 سکنډو لپاره وخت ولري او بیا دې غایب شي. نو تاسو اوس لیدلی شئ دې میسج لیکل به 15 سکنډه بعد ختم شي. په دې چې ویډیو مو خوښه شوې د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.